دریم ډول د انټیټیانو چې کوم دی هغه اسوسییټیو انټیټي دی. موږ تاسو سټرانګ انټیټي ویل. سټرانګ انټیټي هغه انټیټي چې هغه نارمل انټیټي ده، قوي انټیټي ده، په بل چا ډیپندنټ نه ده او خپله یو پرایمري کی ولري، دا موږ سره سټرانګ انټیټي دی. ویک انټیټي موږ سره هغه انټیټي ده چې هغه په بل انټیټي ډیپندنټ وي، په هغې تکیه کړې. که چېرته هغه اصل انټیټي هغه نه وي نو دا ویک انټیټي هم چې کومه ده دا په هغې باندې بیا نشي پاتې کېدلی. بل موږ دا خبره وکړو چې سټرانګ انټیټي موږ په ریکټنګل شکل ښیو او ویک انټیټي هم په ریکټنګل شکل ښیو، خو ویک انټیټي بیا ډبل لین وي، دا لینونه یې دوه وي، جوړه وي. او بله مهمه خبره دا ده چې په ویک انټیټي کې ځینې وختونه کې یو انټیټي په بلې ډیپندنټ وي، خو دا بیا خپله پرایمري کی ولري، بیا ورته موږ ویک انټیټي نه وایو. نو دویمه مهمه خبره دا ده چې په ویک انټیټي کې پرایمري کی هم نه وي، یعنې د دې ټیبل خپل نماینده هم نه وي. دریم ډول چې کومه انټیټي موږ سره ده هغه ته اسوسییټیو انټیټي وایي. اسوسییټیو انټیټي په دې معنا چې کله دوه یا درې انټیټیانې په خپل منځ کې چې کوم ریلیشنشپ ولري هغه اسوسییټ کړي. اسوسییټیو معنا ملګري، ملا، مل، چې کله دا انټیټیانې راوخلي هغه ریلیشنشپ یا کومه اړیکه چې د هغې نه انټیټي جوړه شي. څه معنا؟ دا په هغه حالت کې راځي چې کله موږ سره مینې ټو مین ریلیشنشپ وي، چې دواړه خواته کوم انټیټیانې دي دا هم ډېر وي هغه هم ډېر وي. دا اړیکه داسې نه وي چې د یو او یو کس یا د یو او ډېرو ترمنځ اړیکه وي، بلکې د ډېرو او ډېرو مینې ټو مین ریلیشنشپ وي. یو. دویم دا چې کوم د منځ کې چې کوم ریلیشنشپ دی دا خپل اټریبیوټس هم ولري او په هغه اټریبیوټس کې یو اټریبیوټ یې داسې اټریبیوټ وي چې هغه د پرایمري کی د جوړېدلو جوګه کېدلی شي، یعنې اسوسییټیو اټریبیوټ وي یا ایډنټیفایر اټریبیوټ وي. بیا موږ وایو چې دغه انټیټي ته موږ اسوسییټیو انټیټي وایو. څه معنا؟ د دغه ریلیشنشپ چې په دې کوم د دوه یا درې انټیټیانو په منځ کې چې کوم ریلیشنشپ یا اړیکه ده له دغې نه بیا موږ یوه انټیټي جوړه کړو. کله چې میپ کوو د دې خپل چې کوم اټریبیوټ دی هغه هم وي او کوم دوه یا درې انټیټیانې چې نورې په دغه اړیکه یا په د ریلیشنشپ باندې سره وصل شوي وي د هغو پرایمري کیانې هم راځي په دې کې اچول کېږي. نو د دې اسوسییټیو انټیټي خپل اټریبیوټس هم وي او کوم انټیټیانو سره چې اړیکه لري د هغو پرایمري کیانې هم وي. نو داسې انټیټي ته موږ اسوسییټیو انټیټي وایو. لکه په راتلونکي مثال کې چې کوم سرټیفیکیټ دی، صحیح ده، وروسته به ووایو راتلونکي اړیکې شته. دلته یو سوال پیدا کېږي چې how do you know when to convert a relationship to an associative entity type. موږ څنګه په دې باندې پوهېږو چې یو ریلیشنشپ یا اړیکه د دوه یا دریو انټیټیانو ترمنځ هغې نه اسوسییټیو انټیټي ټایپ موږ جوړ کړو؟ دې باندې موږ څنګه پوهېږو؟ نو دلته موږ سره څلور کنډیشنه موجود دي چې به په دې سلیډ کې ووایو. اول، all of the relationship are many relationships. څومره خواو ته چې د دې اړیکې د دې ریلیشنشپ چې دا کوم ډایمنډ شکل باندې موږ ښیو څومره خواو شاته انټیټیانې دي د هغو کوارډینلیټي ریشیو یا د هغو حالت چې کوم دی به مینې ټو مینې وي، ون ټو ون یا ون ټو مینې به نه وي، یعنې دواړه به زیات وي. دویم، the resulting associative identity type has an independent meaning to end user. د دې چې دا کوم معنی د end user ته به independent وي، dependency به هم پکې نه وي. صحیح ده؟ دریم، the associative entity has one or more attributes in addition to the identifier. identifier به هم لري، یعنې خپله پرایمري کی به هم لري او یو یا دوه یا درې یا څومره نور attributes به هم لري. صحیح ده؟ او څلورم خبره موږ دا کوو چې the associative entity participants in one or more relationships independent of the entities related in the associative relationship. کوم چې دغه associative او ملګرتیا د انټیټي دا چې دا خواته څوک ورسره پارټیسپیشن کوي یا نور انټیټیانې ورسره یو ځای وي دې کې یو یا زیات ریلیشنشپ به انډیپندنټ وي. څه معنا؟ مستقل به وي، داسې به نه وي چې یو پکې ویک انټیټي وي یا د یو انټیټي په بل انټیټي باندې ډیپندنټ وي، نه بلکې مستقل به وي. صحیح ده؟ راتلونکي مثال کې به ډېر ښه روښانه شي. تاسو دې مثال ته لږ په ځیر وګورئ. موږ سره یو انټیټي امپلای ده، سټرانګ انټیټي ده. ولې سټرانګ ده؟ په یو لین موږ ښایو او بل امپلای آی ډي چې کوم ده د دې خپل دغه ده، خپل پرایمري کی ده. صحیح ده؟ او په سنګل لین موږ ښیو امپلای. کورس چې کوم انټیټي ده دا هم سټرانګ انټیټي ده،
کورس آی ډي پرایمري کی ده انډرلاین ده او کورس ټایټل یې ده یو نارمل اټریبیوټ ده. د دې دواړو ترمنځ د امپلوی د کورس ترمنځ یو ریلیشنشپ دی په اصل کې دا ډایمنډ شکل دی صحیح ده. بیا وروسته موږ اسوسییټ یو انټیټي ورنه جوړه کړې ځکه مو دا ریکټینګولر شکل ورنه جوړ کړی کنې اول دا یو ډایمنډ شکل دی. ډیر امپلای ډیر کورسونه تعقیبوي یا ډیر امپلای په ډیرو کورسونو کې درس وایي یا ډیر امپلای په ډیرو کورسونو کې برخه اخلي. اوس موږ سره امپلای خواته هم ډیر دي او د کورس خواته هم ډیر دي. دویمه خبره دا ده چې دا هم سترونګ انټیټي ده دا هم سترونګ انټیټي ده. دا هم پرایمري کی لري دا هم پرایمري کی لري. نه کورس په امپلای ډیپندنت ده نه امپلای په کورس ډیپندنت ده. کېدای شي کورس وي امپلای ونه لري کېدای شي امپلای وي کورسونه ونه لري صحیح ده مستقل دي. بله خبره موږ دا چې کوم دغه ریلیشنشپ ده دا هم اټریبیوټ لري صحیح ده. دغه اړیکه هم اټریبیوټ لري. سرټیفیکیټ نمبر او ډیټ کمپلیټډ په کوم تاریخ دا کورس کمپلیټ شوی تکمیل شوی بشپړ شوی او دا کوم سرټیفیکیټ چې اخلي د خپل نمبر د چې هم پرایمري کی ده. چې کله دا پرایمري کی شو دا د دې اسوسییټیو انټیټي ایډنټیفایر شو صحیح ده ځکه پرایمري کی ده او موږ ویل چې دې نه بغیر نور اټریبیوټ هم یو یا دوه یا درې به ولري. نو هغه د اسوسییټیو انټیټي چې څومره خواص او ټول په دې کې راغله دا هم سترونګ انټیټي ده دا هم سترونګ انټیټي ده ځکه دا هم پرایمري کی لري دا هم پرایمري کی لري. د دې دواړو ترمنځ اړیکه ده دی خواته منې ده او دی خواته هم منې ده. بل دا یو ایډنټیفایر لري سرټیفیکیټ چې سرټیفیکیټ نمبر ده هغې نه بغیر نور هم یو یا دوه اټریبیوټ لري چې دلته یو راغلی. نو موږ وایو چې بیا کله دې نه موږ ټیبل جوړو امپلای به ځان ته ټیبل کورس به ځان ته ټیبل امپلای کې به هم دوه اټریبیوټ یو امپلای آی ډي یو امپلای نیم او په کورس کې به هم دوه وي یو کورس آی ډي یو کورس ټایټل. لیکن په سرټیفیکیټ ټیبل کې دوه خو خپل اټریبیوټ دي دوه به نور هم راشي د امپلای آی ډي به هم ورته راشي د کورس آی ډي په سرټیفیکیټ کې به څلور کالمونه وي. نو داسې انټیټي ته موږ اسوسییټیو انټیټي وایو. اسوسییټیو معنا ملګرتیا سره وکړه سره مله شو یو ځای شو صحیح ده. زمونږ دویم انټیټیانو نه خلاص شو. انټیټیان موږ سره بیا وایم په درې قسمه دي سترونګ انټیټي شوه ویک انټیټي شوه اسوسییټیو انټیټي شوه. اټریبیوټ موږ سره څه شي دي اټریبیوټس آر پراپرټیز used to describe an entity. اټریبیوټ خپله د انټیټي پراپرټي دي د هغه مشخصات چې هغه انټیټي موږ ته ډسکرایب کوي هغه موږ ته ښایي. نو موږ وایو چې دا د هغې بخشونه دي دا د هغې پراپرټیانې دي دا د هغې ځانګړنې دي دا د هغې خصوصیات دي چې هغه انټیټي موږ ته مشخص کوي هغه موږ ته تشریح کوي هغه موږ ته په ګوته کوي. د مثال په توګه ارټیکل موږ سره مخکې موږ ویل چې دا موږ سره یو انټیټي ده ځکه ټیبل ده. نو په دې کې موږ سره کوم اټریبیوټس راځي ټایټل د ارټیکل ټایټل به یو شی وي لکه موږ مخکې چې ټایم ټیبل چینجز ټیکسټ د هغې ټیکسټ چې کوم دی پبلیکیشن ډیټ په کوم تاریخ باندې دا ارټیکل نشر شوی دی. پبلش سټیټس هغه د نشر حالت څنګه دی آیا نشر دی که نشر نه دی که نشر دی نو تاریخ یې کوم دی که نشر نه دی دا پبلش سټیټس به موږ بولین واخلو که چېرته ونو نشر شوی به وي که چېرته به زیرو نو نشر به نه وي صحیح د دوه حالته دي یا نشر یا نه نشر کوم درېیم حالت موږ نه لرو. هر چېرته چې موږ سره دوه حالته و موږ بیا شي اخلو دلته بولین ویریبل اخلو. or the characteristics of an entity یا د یو انټیټي ځانګړنې مشخصات are called attributes or properties یا کالم اټریبیوټ ورته هم موږ وایو پراپرټي ورته موږ هم وایو کالمز هم وایو. که چېرته موږ انټیټي ته ټیبل ووایو یا ورته ریلیشن ووایو نو موږ اټریبیوټ یا پراپرټیز یا کریکټرسټکس یا کالم دا هم وایو چې د هغه ټیبل کالمونه وایي. فار ایگزامپل د بیلګې په توګه نیم دی کلاس دی ایمیل دی دا د یو سټوډنټ د هغې اټریبیوټس دي صحیح ده که هغه محصل دی که محصله ده د هغې اټریبیوټس د هغې ځانګړنې دي. نو موږ د هر محصل نوم کلاس او ایمیل دا به راخلو دا موږ سره اټریبیوټس دي ځکه که په یو ټیبل کې یو محصل ته یا یو انټیټي ته کوم اټریبیوټس ورکړي ټولو ریکارډونو لپاره همغه اټریبیوټس به سیم وي داسې به نه وي. البته موږ کولی شو چې بیا وروسته موږ نل او ناټ نل کانسپټ ووایو. ځینې شی کېدای شي نل وي ځینې ناټ نل وي لکه زه وایم چې فرض وکړم شاګرد لپاره ټیبل جوړم نوم یې څه شی دی پلار نوم یې څه شی دی او په آخر کې لیکلی چې د وینې ګروپ یو محصل ته د خپل وینې ګروپ معلوم نه دی نو موږ چې اول نه کوډینګ کوو هلته به ورته وایو چې ناټ نل یا نل نل په دې معنی چې دا موږ خالي م پرېښودلی شو ځای به خالي پرېږدو او که ناټ نل مو اخیستی و د ډیټابیس د جوړولو په وخت کې بیا یې تش نه شو پرېښودلی بیا مجبور یو چې ورته وایو چې تا د وینې ګروپ معلوم نه دی نو ستا لپاره زه انټري نه شم کولی. سمه ده ډېر
بل موږ سره څومره انسټنسز چې دي دا به د یو پارټیکولر انټیټي کلاس وي، هغه به یو شی اټریبیوټ لري. لکه همداسې نشي کېدلی چې یو شاګرد 15 کالمونه ولري بل شاګرد 20 کالمونه ولري. نه، 20 کالمه که د ټولو لپاره به 20 کالمونه وي. البته که یو نیم سل خالي پاتې کېږي هغه چې موږ کوډ کې نه لولي کوم ستونزه نه ده. د بیلګې په توګه یو سټوډنټ دی، د سټوډنټ انټیټي کې هغه چې که اټریبیوټس نیم اډرس کلاس او ایمیل لري دا څلور، بل به هم همدا لري، بل به هم همدا لري تر اخره پورې ټول. attribute لپاره موږ وایو چې a specific entity will have a value for each of its attributes. specific value خاصه value ولري هغه entity. for example د بیلګې په توګه a specific article entity may have کله چې یو انټیټي موږ سره ټایټل شوي ټایم ټیبل چینجز په مهالویش کې تغیرات ټکسټ دی in the first week we will teach this and this. publication date 2021 کال د جولای د میاشتې 6مه نیټه چې د نن کومه نیټه ده په همدې نیټې باندې دغه آرټیکل موږ لیکلی. پبلش سټیټس چې دی 1 دی، په دې معنی چې پبلش کړی مو هم دی. صحیح ده؟ ډېر ښه. نو دغه څلور ما سره د آرټیکل د څه شی شو؟ اټریبیوټ شو. each attribute has a value set or data type. هر یو اټریبیوټ به ویلیو سیټ یا ډیټا ټایپ لري. لکه نوم ته موږ انټیجر نه ورکوو، نوم ته موږ سټرینګ ورکوو یا ورچار ورکوو یا ان ورچار ورکوو، صحیح ده، یا کریکټر ورکوو. همداسې که بولین ته موږ ویل هغه ته موږ ټرو یا فالس ورکوو، صحیح ده. کېدای شي یو دغه موږ بولین واخلو، یا به ټرو وي یا به فالس وي. انټیجر ته موږ عدد ورکوو، سټرینګ به وي، بولین به وي، یو دغه به وي، یو خاص ډیټا ټایپ یا ویلیو سیټ به لري. بل کنسټرینټس یا اصول موږ پیدا ټاکو. دا یو اصول دی، فرض و واجب نه دی، خو که وشي ښه خبره ده. موږ هر اټریبیوټ چې لیکو انیشل کیپیټل لیټر فالوډ بای سمال لیټر، اول تورې غټ لیکو د اټریبیوټ وروسته بیا سمال لیکو. صحیح ده؟ انټیټي کې هم همداسې کوو. بلکې چې ته دوه ورډز موږ سره وو هغه موږ په انډرسکور باندې سره یو ځای کوو، لکه سټوډنټ آی ډي، سټوډنټ نیم. صحیح ده؟ ښه خبره ده چې په همدغه شکل سره ځان بلد کړئ. که داسې ونه لیکئ ستونزه نه دی، خو دا کنسټرینټس دي. ښه خبره ده چې دې نه اطاعت وشي. in fact we store the value of attributes in the database. اصل کې په حقیقت کې موږ هغه د دې ویلیو د اټریبیوټ ویلیو سٹور کو. لکه نیم یو اټریبیوټ دی، لاندې خو موږ احمد او محمود سٹور کو، ویلیو سٹور کو. یا هلته بلډ ګروپ دی، لاندې موږ ا نیگیټیو ا پازیټیو ا بی نیگیټیو ا بی پازیټیو او پازیټیو او نیگیټیو داسې سٹور کو، بی نیگیټیو بی پازیټیو. صحیح ده؟ نو موږ اصل کې هغه ویلیو سٹور کو. attributes may also be associated with the relationship. attributes هم موږ ریلیشنشپ سره دغه اسوسییټډ کولی شو. کله چې انټیټي اسوسییټډ شي هغه اټریبیوټ هم ورسره اسوسییټډ کېږي. بل موږ چې اټریبیوټس از represented by collapse shape، موږ د اول یا collapse shape باندې موږ ښایو، لکه بیضوي شکل باندې موږ ښایو، او په منځ کې ورته موږ نوم لیکو. لکه دلته چې تاسو ګورئ ډیټ اف برث، او موږ په بیضوي یا collapse شیپ کې ښایو. موږ سره د اټریبیوټس مختلفې کټګورۍ دي. اول سمپل اټریبیوټ دی، هر هغه اټریبیوټ چې په نورمال بڼه باندې وي، کوم تغییرات پکې نه وي، کوم خصوصیات پکې نه وي، کوم ځانګړنې پکې نه وي، دا مثلا سمپل اټریبیوټ دی، او په اول شیپ یا په کلپس شیپ باندې موږ ښایو. کمپوزیټ اټریبیوټ هغه اټریبیوټ دی چې یو اټریبیوټ له نورو اټریبیوټ نه جوړ شوی وي. لکه زه یم اډرس، اډرس ما سره یو اټریبیوټ دی. بیا په اډرس کې زه لیکم چې پروینس، ډسټرکټ، ویلیج، په نورو درې بخشونو باندې ډیوایډ شوی. نو بیا زه وایم یا هاوس، سټریټ، سټي، سټیټ، پوسټل کوډ، کونټري. نو وایو چې یو اټریبیوټ له نورو اټریبیوټ نه کمپوز شوی ده، نو دې ته موږ وایو چې کمپوزیټ اټریبیوټ. یا نیم، فرست نیم، لاست نیم، فرست نیم، میډل نیم، لاست نیم، دا یو نوم له نورو اټریبیوټونو نه جوړ شوی، دې ته موږ کمپوزیټ اټریبیوټ وایو. سمه ده؟ همداسې موږ سره ملټي ویلیډ اټریبیوټ ده. ملټي ویلیډ اټریبیوټ هغه اټریبیوټ ده چې هغه له نورو نه ډېرو اټریبیوټ نه کمپوز شوی نه، بلکې په یو وخت کې زیات ویلیو اخیستلی شي، له یو نه زیات. لکه زه وایم د افغانستان د بیرغ رنګ، زه ویلی شم چې تور ده، سور ده، زرغون ده، درې رنګه ده. یا زه وایم چې یو کس ټلیفون نمبر هلته یو خانه وي، خو تا سره درې نمبره دي، ایم ټي این هم لري، روشن هم لري، او افغان بیسیم هم لري. نو دې ته ملټي ویلیډ اټریبیوټ وایي. نارملایزیشن کې بیا موږ وایو چې ملټي ویلیډ اټریبیوټ موږ له ټیبل نه وباسو، هغه ته جدا ټیبل جوړو، ځکه په ټیبل کې نه نسټډ یا داخلي ټیبل موږ ته اجازه نه راکوي. سمه ده؟ ډېر ښه. ملټي ویلیډ اټریبیوټ موږ په ډبل لین باندې ښایو.
او کمپوزیټ اټریبیوټ خو یو اټریبیوټ نه خطونه لاړې پاس بیا نور اټریبیوټ پې جوړ شوي وي یا موږ سره ډرایوډ اټریبیوټ دی ډرایوډ اټریبیوټ موږ سره هغه اټریبیوټ دی چې هغه له بل اټریبیوټ نه مشتق شوی وي هغه موږ په ډاټ ډاټ یا په نقطه نقطه باندې ښیو چې دا بیا په ډیټابیس کې سټور کوو نو لکه مخکې ما درته مثال درکړه تیر ویډیو کې چې د یو کس ډیټ اف برت او ایج هغه ایج له ډیټ اف برت نه پیدا کېدلی شي صحیح ده یا زه هم چې ما سره ټوټل په دې سیمسټر کې 240 کسان دي ما سره ټوټل کسان معلوم شو وایم چې په دې کې 240 کسانو کې 215 کسان کامیاب دي صحیح ده کامیابانه معلوم شو نو د ناکامانو تعداد ته اړتیا شته چې زه سټور کړم نشته دی ولې زه ټوټل کسانو نه کامیاب کسان منفي کوم یا تفریق کوم خپل ماته ناکامان معلومیږي چې په دې تیر سیمسټر کې ما سره 15 نفر ناکام نو زه کله چې له نورو ډیټا نه یو ډیټا لاسته راوړی شم هغه ته ډیرایوډ یا مشتق شوی اټریبیوټ وایي او په ډاټ ډاټ یې ښیو په ډیټابیس کې د هغه سټوریج ته اړتیا نشته ده سمه ده دا یو لږ دغه کو سمپل اټریبیوټ د پرسن چې کوم ډیټ اف برت او په دې کې هیڅ کوم دغه نشته دی کوم نور ځانګړنې نه لري دا موږ سمپل اټریبیوټ وایو صحیح ده کمپوزیټ اټریبیوټ کې تاسو وګورئ د امپلوي ما سره انټیټي دا په ریکټنګلر شکل هغه اډرس چې کوم دی دا ما سره کمپوزیټ اټریبیوټ ته ولې د اډرس له نورو دوه درې اټریبیوټ نه کمپوز شوی ده له سټیټ سټي او کونټري دغه نه کمپوز شوی نو دې ته موږ کمپوزیټ اټریبیوټ وایو چې دا اډرس چې کوم دی بیا چې کله موږ وروسته ټیبل جوړو موږ میپینګ کوو دغه اډرس به چې لیپه کوو دا ختمو دغه سټریټ نه یو کالم جوړو سټي نه بل کالم جوړو کونټري نه بل او اډرس له منځه وړو یعنی یو ټیبل نه به موږ سره درې ټیبل یو کالم نه به موږ سره درې کالمه جوړ شي وروسته یې سره د میپینګ کې به دا خبره کوو بل موږ سره ملټي ویلیډ اټریبیوټ ده ملټي ویلیډ اټریبیوټ په دې معنی چې په یو وخت کې له یو نه زیات ویلیو اخیستلی شي لکه سکلز یو امپلای دی ډېر مهارتونه لري صحیح ده هلته ډیټابیس کې به موږ سره د یو مهارت ځای وي یو خانه به وي خو دی وایي چې نه زه موټر هم چلولی شم اس باندې هم سپرېدلی شم نیزه بازي هم کولی شم بل کار هم کولی شم بل کار هم کولی شم مهارتونه مې زیات دي نو صحیح ده نو ما سره ځای یو ده نو مجبور یم چې سکلز لپاره زه جدا ټیبل جوړ کړم یو ون ټو من ریلیشنشپ ورکړم چې یو امپلای چې کوم دی ډېر مهارتونه لري بیا د امپلای پرایمري کی راوړم د سکلز ټیبل ته سکلز ته بیا جدا ټیبل جوړم دا بیا وروسته موږ میپینګ کې وایو په خیر سره صحیح ده خو اوس دومره پوه شئ چې کمپوزیټ اټریبیوټ فرق دا چې یو اټریبیوټ له زیاتو اټریبیوټ نه کمپوز شوی جوړ شوی او امپلای کې له یو نه زیات په یو وخت کې زیات ویلیوګان اخلي ځکه ورته ملټي ویلیوډ اټریبیوټ وایي صحیح ده په ډبل ان باندې موږ ښیو بل ډرایوډ اټریبیوټ دی ډرایوډ اټریبیوټ هغه اټریبیوټ دی چې له نورو اټریبیوټ نه مشتق کیږي لکه مخکې مې چې مثالونه درکړه په ډاټ ډاټ باندې موږ ښیو یا په نقطه نقطه باندې موږ ښیو تاسو وګورئ په دې دغه کې سټوډنټ دی سټوډنټ فون نمبر ما سره ملټي ویلیوډ اټریبیوټ دی وبخئ په ډبل ان موږ ښیو نو بیا دغه سټوډنټ فون نمبر موږ بیا جدا ټیبل دی ته جوړو سټوډنټ نیم همدلته لیکو ستونزه نه ده د دې سټوډنټ آی ډي د پرایمري کی د انډرلاین کړی مو دی دا به یونیک وي دا به ډوپلیکیټ کیږي نه ډیټ اف برت هر څه به ولیکو چې په فرض وکړه په 1980 کال کې پیدایښت دی ایج چې کوم دی چې کله زه ډیټ اف برت لرم بیا ایج ته اړتیا نشته ولې اوسنی چې کوم تاریخ دی هغه نه ډیټ اف برت منفي کومه خپله د دې کس ایج پیدا کېږي چې دا اوس څو کلن دی نو دا ایج زه له دغه ډیټ اف برت نه پیدا کولی شم اوسنی موجوده کل نه ډیټ اف برت منفي کوم د ایج پیدا کېږي کله چې پیدا کېږي ته ډرایوډ اټریبیوټ وایي مشتق شوی نو په ډاټ ډاټ یې موږ ښیو په ERD کې ښایو اما په ټیبل ډیټابیس کې بیا ورته دې ته ټیبل نه جوړو دا چې لیپا کوو دا دې نه بیا صرف نظر کوو نو موږ چې ته موږ ډرایوډ اټریبیوټ وایو سمه ده هیله ده چې پې پوه شوي اوسئ